نجیبه فیض ډیره بې شرمه ویډیو راغله. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د نجیبه فیض خبرې هر وخت سوشل میډیا ته راځي، خو دا ځلې چې کومه ویډیو سوشل میډیا ته راغله نو ډیره زیاته بې شرمه ده. نجیبه فیض په یو ویډیو کې بارینی سړي سره په غیږه کې ناسته ده صرف د پوښتنې لپاره، نو دا ډیره زیاته بده خبره ده. دا وخت هغه په بهر ملک کې ده او په خپل فیسبوک پیج باندې عجیبه ویډیوګانې اپلوډ کوي. ملګرو، نجیبه فیض له نه دي پکار چې داسې ویډیوګانې په فیسبوک باندې اپلوډ کړي. که پټ هر څه کوي دي د هغې خپل کار ده، خو دا صرف بالکل هم نه کوي. دا پښتانه بدناموي او پښتانه شرموي. دا ډیره زیاته غټه غلطي کوي. تاسو د هغې د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.